او صحابه وی مونږ چې مدینه شریفه ترالو هجرت مکه مهاجرین وی نو په دې لختو کې به ترخه و براوانه وي بوی به کاو بدبوی او بو یو څو کویانو پکې خواګه باقی ټول د دریاب د سمندر دریاب نراغلي لختی چینه پزمکه کې دنه رګونه د دریاب ترخه مالګي جنې وبوي صرف یو څو کویان پکې خواګو یو ته به بیر روماوي هغه کوي د حضرت عثمان صاحب د یو يهودي نه په بیا واغشته مسلمانانو ته وقف کو لومبه ډېر لوی تکلیف وو صحابه چې رال ډېر لوی تکلیف وو دوبو او دا کوي پټولو کویانو کې لګ آباد او به ډېر وو د يهودي هغه به د خرصولې نو چې خوخه به ورکول چې به خوخه نه وجرنده به والا چې چاله به خوخه ورکول چې چاله نه خوخه نه ورکول نو رسول الله مبارک اعلان وکړ وې څوک به چې دا کوي والی خو خپل برقه د مسلمانانو سره شریکه کی خپل برقه د مسلمانانو سره شریکه دا معنا چې څنګه ته دیو بس کی چې مسلمانم تس کی خدای له والی رسول له والی داغه په حکم او مسلمان له والی زبد جنس ذمہداری او ضمانت په ورکو عثمان رضی اللہ عنہ لال یہودی ته وی دا کوي را خرڅ کا وی نه خرڅو وی ګورم مکه ورا باندې خرڅ کا نیم را خرڅ کا وی نیم خرڅوم خو په ډیرو پیسو دا سه بیا وی چې هغه وخت سره ډیره پیسې وی حضرت عثمان صاحب خود رسول الله مبارک دعا وا هغه ډیره خده په ګران قیمت یې نیم واغشته نو کوي خو ومن نه نیمیږي مطلب بیداو یو ورځ به وبد توړي یو ورځ بدمای یو ورځ بستی یو زما درې ورځې بستی درې ورځې بدمای درې ورځې بته ناراضي زما خلق به ته وبوړي درې ورځې چې ته پچا خرڅه هغه به ته وبوړي بس يهودي نیم په دومره قیمت خرڅ کړي په ګرانه خرڅ کړ بعد عثمان رضی الله عنه اعلان وکړ وی درې ورځې زما او درې ورځې د عیسی زما عیسی کې راځي خیراتي وبوړي عام اعلان شو ذکر رسول الله مبارک فرمایلی چې دا سه کسي والی چې برقه مسلمان سره شریکه کی مسلمان سره برقه شریکه کړه پلمړي خلک چې خلکو ته پته ولګي چې درې ورځې خیراتی دي درې د بې د يهودي سا بیا درې د عثمان صاحب سره خیراتی دي بیا درې د بې نو خلک به د عثمان صاحب سره کې راتل د يهودي سره کې څوکاړو تل په دا غرض براتل مشکونه به ډکول او کور به سنبال يهودي دا قصې په پلاس کې خان چې دا څه په مصیبت وړي ده هغه ټول نیم هغه چې په خیراتی ورکی زما د بیا غیله څوک چې ترازی عثمان صاحب ته راشه دا باقی موهله وی پاغه ریټ نه علم ګوره پاغه ریټ نه علم هغه تا بګران یاره په ارسه چاله والا خو دا باقی مر پسې والا ز اسه ناس دم څه پیسې خو بنقد شي کنه باقی کوی هم واغ ټول مسلمان توقف الله د مسلمان بندوبست کاو نو یو دا کوي یو بیرحا وتوي د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په باغ کې یو کیو خشتا حضور پاک بته داغه نخ او به خوږی وي داغه نه به وبسکله یو بیر غرسو وسم شتاغه کوي حضور پاک اعلان کړو وی زما جنازه چې کوي غي نه مخ کې چې غسل لا کوي نو بیر غرس نه مواله وبروړي داغه غسل برا کوي بیر بوزاو بیر عهنو دا سه یو سوق یانو په مدینه شریفه کې داغه وبخوږی وي باقی ټول ترخه وي نو صحابه پکې بیماران شو نه جوړ شي حضرت ابوبکر صدیق بیمارو او خپه او جړل به حضرت بلال هغه بلال چې په مکه کې هغه سونه تکلیفونه رسیدلي مکه مکرمه کې څومره په تکلیف کې او غریب ګرم از مکه در مدینه آباد ده مکه کې اس نشته بوټي موټي دلته بوټي مدي خو بیا به مکه پسې خپه او جړل به ابو جهل ته خیره کوله الله دې ابو جهل هلاک کی وي مونږه د خپل زمکه نه راو شړلو د وباز مکه ته راو شړلو خیره به کوله یو ځل رسول الله مبارک تا صحابه وی چې بیبیان ورته وی بیبي ورته وی ټول صحابه پریشان دي ټول بیماران دي او ټول جاړي په مکه پسې نو حضور پاک دعا وکړه دا سه دعا وکړه چې مزیدار دعا وکړه اللهم یا الله بارک لنا فی مدینتنا یا الله په دې خار کې مونږ له برکت واچي اللهم بارک لنا
فی مدها و سعیها، بعضی سیزونه په وزن خرڅېدل، بعضی په پیمانه. یا الله د خوردونو سامان کې برکت واچې. اللهم صححها، خدای موسم خوشگواره کې او بے خشته کې جوړه کې. وانقل حماها، او خدای دا تب بل خواچته لري کې، دا تبت لري کې. رب العالمین ته سوال وکړو. نو رسول الله مبارک سبا صحابه ته وی خوب می ولید. نو په خوب کې یو توره ښځه وه، ببرسرې وه، بد شکله وه، او د مدینې نه ووته جحفې ته لاړه. وی ما اولتها ما اولته یا رسول الله، الله رسول د دې خوب تعبیر دې سو وست. د پیغمبر خوب زمونږ د خوب په شانی هغه وحی وي، وحی خوبي. رسول الله مبارک ته وی تعبیر دې سو وست. وی د مدینې بیماری وبا خدای د مدینې نه اوستله، جوفې ته لاړه، مدینه جوړه شوه. داسې خوشگوار مزیدار موسم، اعلی هوا، اوبه مزیدار شوه، صحابه ټیک شو، جوړ شو. او اللهم حببها الینا، خدای مونږ ته خوښه کې، الله زمونږ ورسره مینه پیدا کې. کحبنا مکه او اشد، لکه مکی سره چې زمونږ مینه ده، بلکې د هغې نه زیاته مینه زمونږ ورسره پیدا کا. مکی سره چې زمونږ مینه ده، بلکې هغې نه زیاته مینه پیدا کا. با صحابه بیا د مکی نوم به نه غېسته، دومره مینه د مدینې سره پیدا شوه، دومره محبت د مدینې سره پیدا شو چې خلکو به مدینې پسې بیا منډې والې. نوم بدل، یسرب بدلن نپس ورته نه وایه، یسرب بروز د مسجد، یسرب نوم به ورته نن نپس نه وایه. نن نپس د دې نوم شو مدینة النبی. مدینة النبی، دا نوم خو تاسو یادی که نه؟ نوم څه شو؟ مدینة النبی، د رسول الله مبارک ښار، د رسول الله مبارک شهر، دا نوم کې ښودلی شو. نو زموږ خلک ورته مدینه منوره وی، مدینه مکرمه وی، توابه ورته وی، طیبه ورته وی. رسول الله مبارک نوم بدل کا، توابه، طیبه، ښکلې ځمکه، ښکلې ښار، خوشبویه ښار، پاکیزه ښار، ستره ښار، داسې نوم یې ورته کېښود. یو ځل تمیم الداري رضی الله تعالی عنه راغی، رسول الله مبارک ته یو خوب بیان چې د الله رسوله مونږ تاله راتلو په کشتۍ کې کېناستو. پخوا د بادباني کشتۍ وې، په دې سیندونو کې به وې، هغې کې به یو جنډه لګولې وه، یو غټه جنډه به وه. نو هغه هوا به راتله، هغه جنډې له به یې ډغره ورکوله، نو کشتۍ به تله. زه چې کله کوړي کې وم، نو مونږ به دا کوړي نه دې مصري باندې ته په دې سیند باندې وړېدو، پل نو. نو دغه بادباني کشتۍ په هغه زمانه کې چپو به، او کله چپو کشتۍ به وي، او کله بادباني کشتۍ به وي. نو مانګې به ناست و، هغه بادبان به یې تاوو راتاوو، اجنډه به یې تاووله، نو په هغې به هغه کشتۍ روانه و. نو وی مونږ کشتۍ ته راوختو، بادباني کشتۍ ته. وی هوا تیزه سیلی طوفان راغی، نو کشتۍ یوړه، سمندر دریاب دې په مخه کړه، یو جزیرې ته ورسوله. خدای دا په کم طرف رالو، یا الله خدای غرق نشو، جزیرې ته ورسېدو. چې هلته جزیره کې کوشو، مونږ یا شو کوز شو، کشتۍ ته طوفان او ذل قلار شي، نو بیا به زو سبت بنیسو خپل. خو چې سیند کوشو لږ مزله مو کو، یو حیوان، یو شی مو لیده، ټول په ویښتو کې پټ، سر نه خپو پورې ویښته دي، مونږ پکې درک د سرمنې نه لګي چې ووینو. مونږ وی ته څوک یې؟ وی تاسو څوک یې؟ مونږ وی مونږ د پلانکي ځای نه روان یو، مدینې ته تلو، او کشتۍ باندې زول طوفان راغی، دلته یې راوړه. ته څوک یې؟ وی زه جساس یم، انا جساسه، جاسوس یم. او جاسوس څه معنا؟ څنګه د چا جاسوسي کې؟ وی داسې وکړې، د دې جزیرې د میانځ هغه بل سر ته غوندې ورشئ، هلته یو شی، یو انسان ناست دی، او ستاسو په تمه دی، تاسو ته به هم څه خبرې وکړي، تاسو نه به هم څه خبرې واوري. وی شک هم پیدا شو، او ناشناسي سره سړي شوق هم پیدا وي. مونږ ورغلو، وی چې ورلو، یو انسانو په زنځیرونو تړلی و، ډېر غټ دون وجود لري، او په دې زنځیرونو کې چې به ټوپ کړی، یو ټوپ پې و، چغه به وواله، مونږ به ویرېدو، ویرېدو. وی چې مونږ ورنږدې شو، دا اوس ګوره خپله واقع بیانې، خوب نه دی، خوب نه دی، حقیقت د سترګو لیدل دي. چې ورلو، مونږ ورته وی مونږ ته وی تاسو څوک یې؟ مونږ وایو چې مونږ دغسې
مسلمانان یو پلان کې د نزو مدینه تا وغه د اخر زمانه پیغمبر راغلی دی مو یو وې د خلکو حالات څنګه دی غسره مو یو خلکو لګیا دي مسلمانۍ کې دلادل مسلمانی زیاتېږي مسلمان په امن دی په سکون دی وی بیا موږ نه تاسو شروع کړل وی چې پلان کې باغ او میوه ورکي مو یو ورکي وی سموده پس بوت شي پلان کې دریاب کې وبشتا وی اوشتا وی دا هم سموده پس اوچی شي خیر څه تاسو لا قصه وکړه هغه مو کړل موږ هم جواب ورکړل وی موږ ته وی چې د دجال ما د دجال او د قیامت نمخ کې به بیا د دې زنجیر نه خلاصېږم او په ټوله دنیا به چکر لګوم ګرځم به خو یو توابه ته او طیبه ته به نشم داخلې دی او چې کلم زه توابه ته او طیبه ته داخلېږم نو د هغې په درو به فرشتې ولاړې وي او ما به نه پرېږدي ماله به مخ اړی شام ته چې مه راځه دلته ما به شړي تمیم الداري رضی الله تعالی عنه چې دا قصه خپله دا واقعه د سترګو لیدل حضور پاک ته بیان کړل نو رسول الله مبارک صحابه را جمع کړل وی چې تاسو ته زویم چې دجال به راځي ومومنله تاسو ته زویم چې په دنیا به چکر لګئ ومومنله دا تمیم الداري نه واورئ د په سترګو ولیده جزیره کې قید دی بند دی او دې چې وای چې زه به طیبه او توابه ته نه داخلېږم باقي په ټوله دنیا به چکر لګوم وی دا ټیک وای کونټه مبارکه مدینه لرو بر الا هذه توبه هذه طیبه دا توبه ده دا طیبه ده دا پاکیزه دا خوشبوداره دا مزیداره دا اعلی او دا خوشبویا او صفا ستره خار دې زما دې ته به دجال ناراضي باقي په دنیا به چکر لګي رسول الله مبارک فرمای چې د مدینه درو تر نږدې شي نو فرشتې به یحرسونها د مدینه حفاظت پکې څوکۍ به کوي نو دجال ته مخ ورواړي په شام به دیکور کې جزا شام ته نو التبه هناك قد تقتل التبه دی مردار شي د عیسی علیه السلام په لاس باندې مړ بشي دا د مدینه خصوصیت پاکه خوشبویا مانه یو سړی تاسو کو نو مدینه کې د طبیعت څنګه مې ډېر مزیدار وېدا تاسو وکوا موږ د مدینه په ټاټو خوشاليګو د مدینه په معمولی غوندې زکام او معمولی غوندې ټسټو خوشاليګو ولی په بیماری خوشاليږي ما وی او رسول الله مبارک فرمای چې کم انسان د مدینه منوره په زخم د مدینه په تکلیف د مدینه په بیماری باندې د خپل خوشاله اظهار وکړو كنت له شفيعا يوم القيامه كنت له شفیعا یوم القیامه قیامت برز بددز الله په دربار کې سفارش کوم د پیغمبر مبارک دونه خوخه ده اجي صاحب دومره خوخه ده دومره چې کچرته تعالی تکلیف ورسیږي متنګيګا تا ته بیماری راشي نه متنګيګا تعالی وجود کې زخم پیدا شي دانه روخيږي متنګيګا د پیغمبر خار ده بیماری سره ګناه راځيږي درجه بلنديږي د نورو زینو په بیمارو او د مدینه په بیماری ګنام راځي درجه بلنديږي او صح حاصلېږي بشیر جانا د رسول الله مبارک سفارش څه شي د رسول الله مبارک سفارش ملاويږي دینه بهترین کله بلشتا دونه بهترین علاقه بلشتا نشته دی دا مدینه منوره ده نو مسلمان هلته نه خوشحالیږي نو ما ته وایي طبیعت څنګه دی مې طبیعت خو ډېر مزیدار ډېر ښه شته ولې مې ډاکټران وایي چې د ښه صحت لپاره دوه څیزونه دي آب و هوا آب اوبو ته وایي او هوا د اکسیجن دی دا چې کومه هوا لګي سرمن لم فایده ورکوي وجود لم فایده ورکوي او انسان لم فایده ورکوي حیوان لم ورکوي اونو بوټو لم ورکوي نو ما وی آب اوبه خو د زمزم دی مدینه شریفه کې اوبه په جمعات ټول د زمزم ډک دی ټول د زمزم ډک هر استنې سره کنینو دوی درې مستري سره کولري پرتی دي او د داسې زمزم د میلمستوب په شکل کې د تعالی درکوي میلمستوب څه ګلاسونه ور سره پلاستیک پراته دي یو کې چې اوس کې بل طرف ته به غورځي بل برازي بل کې بس کی وسره ګرمه وبو یخه یخه زکام دی یخه نه دی خماره خوګ دا ګرمه وسکا ګرمه نس کې یخه وسکا یو ګلاس کې دوس کې الګ دلته خو زمزم راشي وی ګوره سوچا راکا چې کوړه نه نوځي د پلار به سوچا پوره کی واچو
سوچا ورکار چالو سوچا ورکا یو بوتلګي ورکي نن سبا خو زمزم باندې پابندي لګولې ده بس یو بوتل ورکي زیات نه ورکي یو بوتل ورکي نو زما وسره اتلمه د مخکې نو ما سره وزن کمو نو ما زما حق دی نو وزن کې به زمزم یو سب ځکه ما ته 40 کیلو په ټیکټ کې لیکلو چې دا وزن تا ته لوټ دی 40 کیلو وړې شي نو ما سره خو بل څه نو ما وی چې راشه یو ټپکه دوه به پکې یوسو زما وزن دی زما حق دی د به یو سم پکې یو به مې ورګي واچولې او هغه په پټه راړې او دقه دی چې هغه هلک راغی وی دا نمبر ټیکټ د چا دی مې زما وی دې سامان کې دې څه دي مې څه دي پکې او جامې دي پکې او کجوري دي پکې وی نه نور پکې څه دي مې اوبه دي پکې وی راشه هغه اوبه ممنوع دي نه به پرېږدو خدایا ولې اوبه چېته پوډر دي څه زمزم وبدي وی منه دي منه مې زما وزن دی حق مې دی وی قانونا جرم دی دا به وباسو هغه بوتل ته وست نو یو بوتل پریدي زه ورته دی ورته ټپکه وی او زه ورته بوتل به 15 لیټره پریدي نو هغه 15 لیټره خو زما خو 2000 طالبان دي هغه یو طالب خو ځان له بوتل سکي بیا بشیر جان توبه وباسه دغه چې تر څو کولر پسان نه راړولې په ګلاس ولده کار نه کې ا 15 خو د شو ا 15 لیټره خو د بشیر جان شو نو نور خلک بس اسکی نو غړې به پکې نو بعض سادهګان نه مانه ته پوسو کې یاره وې دا جان چې راشي د عمره والا نو سوچاو بنور کې جوټا ورکای دا پوي کې چې سوچا ورکای مې سوچا به چاپلار سرته ورسه ټول زمزم راوړم والله کبه خلک مال کې سوچا څنګه سوچا ټوله سوچا دي ښا سوچا ټوله سوچا دي څنګه سوچا دي رسول الله مبارک فرمای نور پکې واچوا فانه لا يزيده الا خيرا دې دې او بوله فائدہ ورکړه سی ورکړه ډېر ته ورسېد څوک مخکې زمزم واچوا او مخکې وبو واچوا دا ټول د خزو خبرې دي ښا که په مخکې چې لکه په کې وباچوي کنه یو خدای دې وسوخه مړه ده نو موږ به کله کله پیغشتل ناغه یو ځل او بو په ما بولل ځان سره سار وختي نو ما وته یو ځل ویترو او کور شکایت کوي چې او ډېرې زیاتې دي پکې وې زما دې په خدای قسمي استاد جی ماته به استاد جی کوم کې مو بابا یو کې چولې نو ما کورې ګورغه ما ته قسم وخور سار وختي چې ما پيو کې وبنه دي چولې او ته چې پيو کې وباچوي دا ټیک وای کړ مې بیا تاسو څنګه وای چې پيو کې وبدي وې دا پيو کې وبدا چې دا په بو کې پیچه اول بالټي کې وبو اچي د پاسه په میخه یا غوول شي وګوره نو که پيو کې وبو اچي کو بو کې په واچي نو مطلب یو دی کې جدا دی یو دی نو که زمزم مخ کې واچي او په پیرستو کې او کوبه مخ کې واچي زمزم پیرستو کې مطلب یو دی د لاسو په ځای بشلو تورسي شلو په ځای بسلو تورسي سلو په ځای 200 تورسي نوې تحقیق وراوسه نوې وراوس تحقیق دا خو د پیغمبر مبارک وینا وا نوې تحقیق ورا فرانس والا په زمزم په بوت تحقیق کړی دی ریسرچ فرانس والا ماته په مدینه شریفه کې چا په دغه خو په موبایل خو د مکه مکرمه خدای مې نه خطا کوي یا مکه یا مدینه شریفه یو سړی راشه صاحب دا وګوره انګریزي کې مهماته په تشریح کا سدي د فرانس یو ساينسدان دی ک ډاکټر دی هغه د زمزم په بوما ریسرچ او تحقیق وکړ نو چې کومه خالص د زمزم وبدي هغه مې په لیبارټری چیک کړي بیا مې دغه وب په نور وبو کې ورواچولې هغه وب مې مخصوص لیبارټری دا پاغه چیک کړي نو پاغه اصل وبو کې چې کم خاصیتونه او کم صفاتونه او چې نورو کې واچولې نورم زمزم شوي وي نورم زمزم شوي وي نورو کې هغه خاصیتونه مائده د اسماعیل علیه السلام رست لوی پیغمبر دی بیت الله د خپل پلار سره جوړ کړی دی دغه اسماعیل ماشوم او د بیبي هاجرې د منډو ترلو برکت او معجزه ده نو او دا خی دنیا ته الله هغه خلقه چې خدای نه منه هغه خلقه چې اسلام او ایمان نه منه راشه په زمزم بدر ثابتوم چې الله شته راشه په زمزم بدر ثابتوم چې پیغمبران شتا په زمزم بدر ثابتوم چې د پیغمبر یو ماشوم چې رستو پیغمبر جوړیږي داغه د خپل معجزه مشته دی هغه د زمزم وبد نن دنیا ته داغه وبروانی د دې دلیل شتا عائشه صدیقه چې وکړه د مکه نه مدینه تطلع نو تحمل معها نو ځان سره به د زمزم وبوللې ځان سره به وبوللې برکت هم ثابت دی نن په دنیا کې داسې کوئی نشتا داسې کوئی مکه کې دقه یو کوي د غیر چا پیر نور وبنشتا
بورنګونه شوي دي، وشتا دا نه چې نشتا، په ټول سخو بدي، د دریاب ترخیو بدي، بیکاره بدي، دقه یو کوي د یو کوي، ټوله دنیا سیرابی، ټوله دنیا په مدینه کې د زمزم اوبه پرتې دي. مدینه شریفه کې په ریاض کې یو جومات دی مسجد راجحي، ته چې کله ریاض ته لاړ شم هغه لوی جومات دی، جنازې پکې کېږي، نو زه هغه مسجد راجحي ته ځان مانځله کوشش کوم چې رسوم. اوس هم د جمعې مونځ څو جمعې مخکې ما ته هلکانو ته مسجد راجحي ته ځو، هلته مو جمعې مونځ وکړه چې تر رمضان کې چې مې الله بوځي نو تراوله زه مسجد راجحي ته ځم. ډېر لوی جومات دی، عظیم الشان جومات دی. په هغه جومات ته چې ورننوځي د مدینې منورې کجورې هم پرتې دي، زمزم هم پرتې دي، که څوک سکي خیراتي پرتې دي، او چې بار روځي ټپکې پرتې دي، صاحب غټې غټې 10 لیټره ټپکې په بیه خرڅېږي. مدینې ته چې د مدینې نه په کومه لار ځې ته، مدینې نه چې بار وځې ځای په دې لارو کې په ډاټسنو کې د زمزم د اوبو ټپکې پرتې دي، خلک یې خرڅوي او سعودیان یې ځان سره وړي. د مدینې کجوره هم خلاصه نه شوه، د مدینې دنیا ته کجوره سپلۍ شوه. ټیک ده، د قسیم نه موس راځي الته، د خیبر نه راځي الته کجورې، خو د مدینې خپله صفاوي، د مدینې خپله برني، د مدینې چې خپله کمه کجوره ده دنیا ته سپلای کېږي، دنیا ته، خو د مدینې کجوره خلاصه نشوه. او د زمزم اوبه دنیا ته سپلای کېږي، او دا په لکونو اجیان ده، 140 لکه اجیانې په یو شان څکي، لیکن اوبو کې نه شګه راله، نه خړه راله، نه خوند بدل شو، او نه په کوي کې کمې راغی. ستا د امریکې انجینیر سوال کوي، وی د دې جواب راکې چې دا زمزم اوبه چلیږي، موټرې په یو شان روانې دي، اوبه کمیږي نه، اوبه خړېږي نه، شګه ورکې نه راځي، او دا اوبه په کلونو پرتې مونږ تجربه کړې دي، خوند نه خرابېږي. چې دا ولې د دې دلیل وښایې، دا ولې مې ولې د اسماعیل علیه السلام پونده مبارکه ده، د اسماعیل علیه السلام پونده مبارکه ده، د جبریل علیه السلام غزار دی چې هغې سره د اوبه راوتې دي. تمارونو خبره مې دې پورې کوله چې مدینه شریفه اوبه مزیدار اعلی، زمزم دو صحت دپاره دو څیزونه دي، اوبه او هوا. اوبه مزیدار اعلی او هوا مزیداره ده، اکسیجن مزیدار دی. ولې؟ ځکه دغه هوا په ریاض الجنت کې تاویږي را تاویږي، دا د ګنبد مبارک سره ډغرې خوري را خوري، دا د رسول الله مبارک د قبر مبارک نه غیر چاپیره د جنگلې مبارک سره ډغرې خوري را خوري، دا د هغه ستنو مبارکو سره ډغرې خوري او نورو سره خلط کېږي او ستا په پوزه تېرېږي. نو اوبه یې دغه دي، هوا یې دا ده، نو مبارکه وایي که به نه. نو حضور پاک دعا ورته کړې، ډېره زیاته دعا کړې ده، اللهم اجعل بالمدینه، یا الله مدینه کې من البرکه، خدایا مدینه له داسې برکت ورکې چې تا مکې له کم برکت ورکړی دی. مکه برکت په قرآن ثابت دی. د مکې برکت په قرآن ثابت دی. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم. نو بیت الله مبارک دا غیر وجه گردونوا ټول مبارک. الله چې مکې له کم برکت ورکړی دی، پروردگار مدینه له دا غیر ډبل برکت ورکړ. دا د رسول الله مبارک دعاګانې دي. او یو موقع کې فرمایل زمارونو، یو موقع کې کله چې مکه فتح شو او بیا طائف فتح شو او تاسو حنین فتح شو، غنیمتونه تقسیمېدل، حضور پاک ډېر سخي سخي. ورته هغه د سیرت خبرې کوم ښه، ربیع الاول په مناسبت د هغه د سیرت او د هغه د کلي او دا خبرې درته ما شروع کړې، ډېر سخي انتهایی. نو چاله سلو خان ورکوه، چاله زیات چاله کم. نو هغه خلق چې د مکې نوي مسلمانان شوي هغې له د حکمت په بنیاد ډېر مال ورک. مدینې والا له مال ورنکه، ورېکه خو سلک په نشي صاحب. نو چې دا کم الکانو په مدینه شریفه کې د مدینې واړه الکان، واړه خو نو نوجوانان، هغې ویې جیبه دا ده مونږ له مال نه راکوي او د مکې خلکو له ورکوي. زمونږ تورې خو اوس هم د هغې په وینو سرې دي،
اوس هم سره جنگ وکړه کم تی ونیوه هغې له ورکوي موږ له نه راکوي هغې له یو خان ورکړل ګډې چیلې د دنیا ورکړې موږ له اسره نه کړل د مدینې هلکانو وې رسول الله مبارک ته اطلاع ورسېدله چې د مدینې نوجوانانو هلکانو ګیله وکړه چې دا اطلاع حضور پاک مبارک ته ورسېده نو د مدینې خلک یو تنبو ته راغونډ شي یو تنبوانې ولګول خیمې ولګولې وی ټول دې ته راغونډ شي ټول هغې ته راغونډ شي وی چې صرف د مدینې خلک اهل مدینه انصاري چې بل څوک نه صرف د مدینې خلک به ټول د مدینې خلک هلکان بوډاګانې راغونډ کړل رسول الله مبارک ورغې ورسره کېناست تپوس ته کوي وی بارې خو در کې څوک نشته که نه انصار یې د مدینې خلک یې هغې یو کس را کې بارې شته وی څوک دی وی زمونږ خورایې دی پیغمبر علیه السلام یې یادو ځکه د رسول الله مبارک د نیکه مور نیا سلما یې نوم هغه د مدینې د بنو النجار قبیلې وی یو را کې پردی شته وی څوک وی زمونږ خورایې دی حضور پاک یې یادو رسول الله مبارک مسکی شو وی ابن اخت القوم منهم وی دا خورایې د قوم وی خیر دی هغه پکې حسابېږي هلکه انصارو څه خبرې مې اورېدلې دي داسې په طریقه ما څه خبرې اورېدلې دي مشران پاسېدل وی صاحب او مونږ نه دي کړی د هلکانو کړي دي څه وې د هلکانو وې چې د مکې خلکو له مال ورکه مونږ له رانه کړه زمونږ تورې اوس د دوی په وینو سرې دي رنګ دي هغې له ورکې مونږ له نه راکړي چې سخته راشي نو مونږ ته اوازونه کوي رسول الله مبارک او چې مالونه راشي مونږ له نه راکوي خلکو له ګډې چیلې ورکوي خو دا مونږ نه دي وی د هلکانو ویلي رسول الله مبارک او فرمایل وی او خبره ټیک ده ما د مکې د خلکو له مال ورکو د اسلام سره مینه پیدا کوم اوس کافرو او اوس مسلمان شو نو زه مینه پیدا کوم چې په اسلام لږ کلک شي مال ورکوم دا مې ورکړل حکمت ته وجې نه مې ورکړل تاسو له مې در نه کړل ای د مدینې خلکو وره دا ټکې اوس وره ای د مدینې خلکو مالم خوښ دی ګډه چیلې او خانم خوښ دی که رسول الله هم خوښ دی صلی الله علیه وسلم وی تاسو نه خوښوئ وی خلک به نور خلک به ځان سره کورونو ته او خان بوځي ګډه چیلې به کورونو ته بوځي او تاسو به ځان سره خپلو کورونو ته رسول الله مبارک بوځي ګډه چیلې ښه دي که رسول الله مو خوښ دی وایاست ټول ملامت شو به یو جبه وای نه او خان پکار دی نه ګډې چیلې پکار زمونږ ته پکارې بلکې یو پراپیګنډه دام شوې وه چې رسول الله مبارک خپل کلی فتح کوس به مکه کې پاتې شي نبی علیه السلام یې داسې نه کېږي انصارو ما سره هم ډېر غیرت کړی دی انصارو ما سره هم ډېره مینه کړې ده داسې نه کېږي زه به تاسو سره ځم مه خفه کېږئ او بیا څه وایي لولا الهجرتو لکنت امرأ من الانصار که هجرت نه وي نو زه به هم یو انصاري وي بالته کې به پیدا وي لو سکلکت الناس وادیا او شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم که خلق په یو لرزي په یو درزي په یو خورزي انصار په بل لرزي په بل خورزي په بل درزي زب نور سره نظم چا سره بزما انصار سره بزما څنګه مخ خداوس وی الله رسول بس تم پکاره ګړې چلے خان منری پکا بیا رسول الله مبارک اعلان وکدلتا اے انصارو ورستو بتاسو سره حق تلفی کیږي بادشاہان بتاسو خپل حقونه نه درکې خو صبر وکې اصبرو صبر وکې ما سره په حوض کوثر تاسو ملاقات کیږي انصار خو ډېر بهترین خلق دی وی خلق بزیاتیږي انصار به کمیږي وی خلق بزیاتیږي انصار به کمیږي او حضور پاک او فرمایل وی د مدینه خلق سره به څوک سکیمو نه کی د مدینه خلق ته به څوک سازش جوړ نه کی او کم سړی مدینه ته سازش جوړ کو د مدینه قوم او خلق ته سکیم او سازش جوړ کو داسې به ویلی شي لکه مالګه چې وبو کې ویلی کی او داسې وخت براشي چې شام به فتح شي خلق به شام ته منډې وي اے خلق مدینه د لغوره ده که پوهېږې یمن به فتح شي خلق به یمن ته بچی بوزي او اهل به بوزي منډې به وي مدینه ولا بهتره ده خو افسوس که دا پوهېږې
مدینه نه مزه، مدینه بهتر ځای دی. او چې کم انسان په مدینه کې ځان لمرګ خوښ کا او دی وی زمانه د صاحب په مدینه کې وځي او مسلمان وی، قیامت پر ورځ د دې سفارش به زکو. دا د پیغمبر کله دی نو اوس وایې کنه خو هم دې کنه دی خو خلک ها مینشتا کې نشتا. الله دې ولا موږ بوزي ښا بار بار دې مور رب العالمین بوزي مدینه منوره ته. دا مدینه منوره جمعات د مدینه مرکزی ځای دی چې خلک لاړ شي مسجد نبوي لذي امونس پکې کوي. یو روایت کې راځي چې یو مونس په 1000 بلکې راځي یو مونس په 50,000. دا د زرو والا روایت مضبوط دی ها. او جمعات بیا کم دا هغه جمعاتو دا د دوه ماشومانو بچو د یو سهل نومو د بل سهیل. رسول الله مبارک راغی دقل ته پیغمبر مبارک اوخه کېناستا خوا کې وسره نږدې کېناستا. د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور مخې ته سامان زر پمنډه کور ته دنک ابو ایوب انصاری. بیا رسول الله مبارک جمعات جوړو دوه ماشومانو درمنو خلکو کجوري پکې وچول. یو څو زاړه چې د پخوانی نامعلومه قبرونو سلی غوندې ښکارېدل او د کجورو بوټي پکې وی دا ځای جمعات له وقف کو څنګه مو خوښه ده. هغه ماشومان وی الله رسوله بالکل اترې وی پلارې مړو وی بالکل زمونږ د طرف نه وقف دی جمعات ته. وی نه 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 دا ماشومان دي وقف نه دی خو د پیسې به ورکو. نو حضرت ابوبکر صدیق د خپل جیبه 10 اشرفې ورکړې 10 دینار 4 مسقال یو دینار د خپل جیب نه ورکړې او ځای جمعات لا واغشته. او نبی علیہ السلام په خپل پکې خدمت وکړ. په خپل د کجورو بوټي وال غاړو ته واچول د کجورو بوټي میدان ورته وار کا څوک لګیا دي پکې بنیادونه وباسي دیوالونه لګ لګ روچت کړ داسې یو درې لاسه لاندې ویخته بنیاد ورساو. بیا پکې رسته لک سپر جوړ کو د کجورو ستنې واچولې او صحابه ته وی مال داسې سپر جوړ کې د موسی علیہ السلام نه چې سپر جوړ شوی داسې سپر را جوړ کې موسی علیہ السلام نه چې جوړ شوی وی د موسی علیہ السلام سپر سونو وی چې اوګت سړی بلا سوچت کلاس په سر رس لګیدل دیوالونه واله دیوالونه لاول خو دیوالم نو لاول هو غاړو تکانیو او د کجورو هغه تنې او سانګې وي بره په چتم نو لاول مون بشورو شو او بیا صحابو به چانکر وړل دا نری دا به پکې لاندې چول چې خټکیږي نه بیا به سپر را جوړ کې نو دیوالونه ورته چت کړل داسې دیوال چې د انسان د قد عمر دیوالو او چته دونو چتو چې د انسان اوګد انسان لاس به سره لګیده سورې جوړ شو او 2 دروازې هم جوړې شوې دیوالونه جوړ شو. بیا رسول الله مبارک او فرمایل په بره په خټه واچو ځکه لاندې بس سیده نو بیا په خټه واچول. دا لومبه جمعاتو لومبه او دکې بیا په 9 هجری کې دا جمعات جوړ شو ستنې زړې شوې او تیرونه زاړه شو. نو بیا دوباره نبی علیہ السلام مبارک اوس پړد وی نه وی جوړو او یو انصاریو داغه کورو نو رسول الله مبارک هغه انصاری ته او فرمایل وی کدا کور د جمعات لور ک د دې په عوض بتاله خدای په جنت کې کور درکې. خو چونګې غریب وړي زیات مسکین او فقیر والیم کمزوري دا غزل ته خبره هغه وی چې زبسکم زما بچي بسکې. نو عثمان رضی الله عنه لاړ او کور په بیا واغشت هغه له پیسې ورکړي او نبی رسول الله لراغه ورته ودرید. صحابه جيبه خلکو وی دا الله رسوله وی چې تا وی چې کدا کور سوک جمعات توقف کې الله جنت ورکي وی هغه زما په حق کې او خبره وی زی وقف کوم وی عثمان اصحو نه دی وی ما په بیا واغشت جمعات عثمان صاحب وقف کو نو سن 7 هجری 9 هجری کې دوباره جمعات لک کولاو کو او بره په د پاسا سزا کې چت واچو او سزا به چت پاتې شو. د رسول الله مبارک زمانہ کې مبارک زید جمعاتم صاحب مبارک استنی دی په د جمعات کې د سړی او چته د جمعات تاریخ ته بیا بل وخت بیان کوم. خو صرف د مسلمان مینا او محبت د مدینه منوره سره درته مینا محبت او د شوق درته زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تلو مدینه منوره چې مدینه منوره ته لاړ نو په مدینه منوره کې سورې تیرې کړې نو بس شاګردانو ته ویل زم هغه وی حضرت څه کې
چرته دی ای بس حضرت سو منځونه خو به کې وکړه مدینې نه خلک ځي ته څه کوې یو بل سره په سوچ کې شو چې خلک خو مدینې ته چې راشي په میاشتو پکې دیری روزانه به رسول الله مبارک السلام کې بقی مقبره ده قبا ده پکې حمزه صاحب قبرونه دي پکې ویره ما پرېږدې زه مجبور یم صاحب نه پرېږدو مجبوري بخې یو ورځ به ایثار کړ ما ته مجبوري بخې ډېره سخته مجبوري ده زما چې شاګردانو تنګ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی مجبوری مې دا ده چې د کله نه مدینې ته د نشې ما متیادې نه دي کړی صاحب ولې یریږم چې اسې نه په هغه ځای متیادې وکړم چې په کوم دی د رسول الله مبارک قدم لګېدلی د عشقي مقام دی حالانکه صحابه متیادې کړي دي مدینه کې متیادې کول ګناه نه ده جرم نه دی صحابه کړي دي تابعینو کړي دي علماء کړي دي خود امام ابو حنیفه زړه کې دقه سوچ ګرځي چې خدایا اسنا غده متیاز حکم چې کوم دی رسول الله مبارک قدم لګیدل ما پرې ده چې وزم بارتا او هغه دې تور سېګم چې تاریخن په یقین ما ته معلوم نه کېدل ته رسول الله مبارک نه دیتلې چې متیاز حکم بیا براشم ور په سورلې ګرځیدل خو مدینه کې جیز دی منه نه دی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نور صحابه ټول پس ورلې ګرځېدي خو مالک صاحب بنه ګرځېده ولې بنه ګرځېده وی د خپو د ګرځېدو نه خو مخلاصي نشته خو په کومه خوره کې چې رسول الله مبارک لاندې پروت دی نو مالک له مزه نه ورکوي چې په هغه خوره کې پس ورلې وګرځي هر چا یو خپل سوچ دی خپل فکر دی زمونږ شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه خپل تاریخ کې هغه تاریخ کې لیکي چې مدینه ته مدینه شریفه کې ورځې تیرې کړې او د مدینې نه بیا چې کله سفر یې کو ته یو الک ډېر خشتره کوټه مزیدا هغه زمانه کې خو سعودي دونه مالدار نو دا خو سي تیل پیدا شو مالدار شو دا الک به مونږ لیده چې مونږ به کلکې ډوډۍ وخوړه او په کلکو به مغه پوټي بارو غورځول نو دا الک باغه پټو پسې ګرځیدا دا پوټي به را غونډول او کور ته به وړل نو خلک سپوله پیشوګانو له دا سړی روډې وړي واګانو نو یو ځل شیخ الهند وی دا الک ته مې आवाज وکړ بچې دل تراشه د سکه وی دا پوټي غونډوما دا نیمګړې روټه غونډو بچې په دې سکه وی زه یتیمه ما مور مې کونډه د پلار مې مړ دی او مسکینان جزانان وي د وسم څه نشته او زما مور په دې خدمت هم نشي کولی نو دا وړه دا خوشتو نو دا هغه ماشومان خرورونه مې خويندې مې او مورې خرو لې مې په خپش بچې دا کم دی نو د مدینه شریفي بچې دا بار راغلي نه نام د دې اوسیدونکو انصار اولاد ما اوه رمه ودړو دا ماشوم دی وخت په دې روډو پسې ګرځي او دې ټوکړو پسې ګرځي دا خدایا بشي برباد بشي وی موت چې بچي خبره ده تکو د هندستان نه راغلي اول ته یو لوی مدرسه را تابع نو ور درې دیوبند وته راغی استاد یې نو بچي خو خدای نه چې ځان سره دی بوزم کله بچي به ساتم او په هغه مدرسه کې در باندې علم به کوم خشته عالم بدنه جوړ شي او چې عالم جوړ شي بیا راځه خپل مدینه شریفه ته بیا به د قدر می عزت به می او طالب خدای لوی شانم درک وې دې لک ماته وی چې مور سره مشوره وکړه ما چې بالکل مور سره مشوره وکړه او زما دغه کمره ده او دغه مزه ده مونږ بل پلان کې تاریخ روان یو روز مې وته خوله او مشوره وکړه کله بچو به ساتم تا به داسې ساتم بچی نه زیاده کده مدینه او د انصار اولاد ایت ویل کړه په کوم ورځ باندې چې زمونږ د تلو ودا لک راغی بس زه پوه شوم چې که خیر لک ځان سره بوزم ما د پاره سعادت چې د انصار یو بچی ته علم وخیم او دا لک بچ شي د حفاظت شي دا ضایع نشي ګډوډ نشي ما بچي مور سره سلام وکړه ویاو کاکاجی سوی مور دی مور میرا ته وی چې بچي کالم نه جوړ شو لا خدا هکه جوړ نشو بیا له خبره ده خو زلار شو سره استاد یو کس د ډوړې د غمه خو بخلاص شم کړ
اوه خدایا یو مور دونه پریشانه ده مې چې نه بچې فکر ونه کې د ډوډۍ غم نه تا به خدای پاک بتان ښکلی عالم جوړی زه به محنت او خواري سره کوم بیا به د مور خوشحالي کې خیر مې بس بچې پلانکي ټیم موږ ځو بس نن ځو او ځکه څه سامان مامان سړی راځه که نه هم ضرورت یې نشته اجازت د مور نه دی غواړه وی دا هلک داسې ما ته ګوري هغه زمانه کې خورش نو دا بلډینګان به نږدې وو وی د ګمبت مبارک ته یې ګوته ونیوله وی ما ته وی چې کاکاجي ته چې ما کم کلي ته بوځې دال ته شته وی زه خو پوه شوم ما وی بچې که دا هلته وي موږ دلته څه کول دا ټوله دنیا خو همدې پسې رامنډه وه دا خو هلته نشته که نه ځکه موږ دلته راځو وی کاکاجي خفه کېږم دغه ټوکړې به غونډوم دا سړی نوړی به راغونډوم خو د دې ګمبت او د دې ګمبت د خوا د کلي پرېښودل نشم کولی زړه کې چې د رسول الله مبارک قدر راغی د رسول الله مبارک سوچ او فکر او محبت راغی مدینه د مدینې خاورې به در باندې خوږې لګي خاورې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو سړی د مدینې نه یو تحفه راوړه چې تحفه راوړه هغې په سر د پاسه کېښوده ښکلې کړه او چاته یې ویې دا په دې تاخچه کې کېږده چا ورته دا ولې صاحب دونه قدر دې وکړو وی د مدینې ده وی دا خو د مدینې نه ده دا خو راغلی د مدینې نه ده خو دا خو د کافرانو ملک کې دا لوښی جوړ شوی دی وی د کافرانو ملک کې وی یو دا خو مدینه کې نه دی جوړ وی هوا د مدینې خو پې لګېدلې ده هوا د مدینې خو لګېدلې ده ما ته بعضې خلک وی دا د مدینې کجور او دا د پلانکي ځای قسیم او دا د خیبر او د پلانکي ځای زم ډېره ښه ده زه خو ما خو د مدینې کجوره خوښوي زه خو هلته نه چې راځم خود نفس د مدینې منورې کجوره راوړم د مدینې صفاوي ده ښکلې کجوره ده هغه راوړم د مدینې برني ده ښکلې کجوره ده هغه راوړم او بعضې کجورې پکې د نورو ملکونو هم شته زم خیر د فکر مه کوې هوا پې د چا لګېدلې ده د مدینې شریفې مدینې هوا ولګېدله نو مینه به کې ورسره او محبت به ورسره کې نو مدینه خوږه ده ښه مدینه مبارکه ده د مدینې ځای شپه مبارکه ده ورځې برکتي ده د مدینې خاوره مبارکه ده د مدینې بوټي مبارک دی د مدینې خلق خواږه دي د مدینې خلقو سره محبت بکې مینه بکې او د مدینې د خلقو قدر عزت بکې ما ته خپل باباجي وی مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه ما ته به وی چې سودا کې په مدینه کې کوه نو واقعي یو وجه خو دا ده یو وجه چې مدینه کې سیزونه ارزان دي په مکه کې ګران دي یو ملک ته خلق ما ته دلته ارزان هلته ګران یو ملک ته مهدي ته رسول الله مبارک دعا کړې ده هغې ته ابراهیم علیه السلام کړې ده هلته هم شی ډېر دی خو دلته رسول الله مبارک د هغې ډبل کړې ده نو نن سبا د غوښې یو کنډول وي هغې باندې 2 کسه مړېږي په مکه شریفه کې په 12 ریاله ملاویږي په مدینه کې په 9 ریاله ملاویږي سبزی په مکه کې په 8 او په 9 ریاله ملاویږي هلته په 3 او په 4 ملاویږي غټه ډوډۍ وي د افغانانې پخی نان غټه ډوډۍ په مکه شریفه کې په 2 ریاله ملاویږي لا وړی په مدینه کې د هغې نه غټه په 1 ریال ملاویږي سودا دلته ګرانه کجورې دلته چایلې چې کمې په 20 ریال کیلو دی هلته په 10 ریاله کیلو ملاویږي یو خو هلته سیزونه ارزان دي یوه لیکن باباجي به بله خبره ما ته کوله ما ته بچې چې ته شی الې نو دکاندار خو دنه ګټه کوي که نه دکاندار خو ناست دی چې زه ګټه وکړم نو دا ګټه د مدینې خلکو ته پرېږده نو ډېر به ښې خوند به وکړي مدینې خلکو ته پرېږده دا ګوره لکه د مدینې مینه د مدینې شریفې محبتي نو چې دا چا د رسول الله مبارک سره مینه ده بچو سره به مینه صحابو سره به مینه او مدینې سره به مینه او چې کوم خلق د رسول الله مبارک د دین خدمت کوي د پیغمبر مبارک د عقیده خدمت کوي
رسول الله مبارک د علم او د اسلام او د شریعت خدمت کوي چې هغې ته عالمان وي، هغې سره به هم ګورې مینې. نن سبا ګورې رونو یو خبره درته کوم ذهن کې د دې اغیارو د کافرو یو سوچ په دې سوشل میډیا په دې فیسبوکونو روان دی. هغې مدرسو پسې هم پروپیګنډې کوي لګیا دي، هغې عالمانو پسې هم لګیا دي پروپیګنډې کوي، هغې حافظانو پسې هم لګیا دي پروپیګنډې کوي چې ته ګیره مصنوعي ګیره ورته واچئ او هغه څه پرواني پټو والا والي او خلکو ته وګورئ که ملا صاحب دروانې کوي. چې ته یو جومات خوب جلنده وي، هر قسمه جومات وي، مدرسه یو بلډینګ وي، هغې کې څه داسې غلط پټوان جوړ کړي وګورئ که نه ملا صاحب دا په جومات او په مدرسه کې د ګناه کارونه کوي. هلکه دا خو په دنیا کې کېږي چې ته دا ډمانو تصویرونه دې ونه خوله خلکو ته چې دلته دا کېږي، هیره منډی دې ونه خوله چې ته څه دا په سکول او په کالج کې چې سرواني کېږي په هاسټلو کې هغه نښې. ظالمه خدای نه ویریږي جومات په باندې خلکو بې اعتمادي ولې پیدا کوې؟ په عالمانو خلک ولې بې اعتماده کوې او په زرو کې یو خیږي ارسینګه وي؟ دا څه خبره نشته. خلک وایي که نه وي ځنګل کې زمري وي او ځنګل کې ګیدړانه وي، پارچا کې شته، غلط هم پکې شته، هغه د ګناه هر سړی لري. نو یو کس غلطي وکړه ګناه وکړه خو نشته، ټول فرضي قصې دي. نو ټول مولیان ولې بدنامې، مدرسې ولې بدنامې، حافظان ولې بدنامې، قاریان ولې بدنامې؟ د خدای ظالمه د ته د خدای نه نه یېرېږې. مطلب دا دی چې په مدرسو د خلکو اعتماد ختم شي او په مولا د خلکو کې بېعزته شي او قاری په خلکو کې بېعزته شي او عالم په خلکو کې بېعزته شي. نو د دین سره به خود د دین خود دغه نښې دي. نو چې د کوټې دیوالونه او ستنې کمزوري شي بیا د کوټې چت ودرېدی شي نه. نو د دین چت خو نن په دې عالمانو، په حافظانو، په قاریانو، په مدرسو د پاسه پروت دی. نو چې دا دې ولا ختم کړل، په خلکو بې اعتمادي دې پیدا کړه، د دین نه به ختم شي، نام و نشان ختمه. ولې ظلم کوې د خدای ظالمه؟ ولې زیاتې کوې د خدای ظالمه؟ چې زمیندار ختم شي بیا به دې پټې څوک کوي؟ کر کروندې باندې څوک پوهېږي او خلک ختم شي پټې به دې څوک کوي؟ چې انجینر ختم شو بلډینګان به دې څوک جوړوي؟ هلکه دین مولا سره تعلق؟ بالکل مولا سره دین ستا دی، زما دی، ته به هم کې خو تا ته به دا دین عقیده قرآن سنت بغیر د عالم نه بل څوک خولی نشي. نو دا یو پروپیګنډه روانه ده. نو چې د چا د رسول الله مبارک سره مینه، نو د پیغمبر د راتلو میشن او مقصد څه چې قرآن او سنت او د هغې تعلیمات امت ته ورسېږي، امت ور باندې پوه شي. نن دغه ډیوټي مدرسو کې ده، دغه ډیوټي نن په عالمانو کې ده او په حافظانو او په قاریانو کې ده. نو قدر وکوي ښه پیغمبر سره مینئ. نو تاسو به یو کس په وجه ټول نه رانیسئ ښه، او کوي ما درګذر به کوئ د مدرسو، عالمانو، حافظانو، قاریانو او د جوماتونو احترام به کوئ، قدر به کوئ او بېعزتي به نه کوئ ان شاء الله العزیز.